د یادونو مازیګر سره میلمه عباسین یوسفزی د شاکر په حجره کې چې د حج په قصو سود د خلکو اخلي حج پروش ته په حجیانو حساب نه دی چې د قام بهبود ته نه ګوري بي سودا زورور دی په خانانو حساب نه دی او چې اشنا د اشنا خبه دوانخلی اغستا په اشنایانو حساب نه دی او چې لاتانه په بل خاطر عزیز وي اغستا په مخلصانو حساب نه دی او چې مدام در نخپل رضا غواړي دغه یار څه په یارانو حساب نه دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر. د یادونو په مازیګر کې زمنګ مقبول شخصیت ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب میلمه دی. دا به زه د یادونو د مازیګر یو خوش قسمتي وګڼم چې یو غټه هستی نن زموږ سره د یادونو په مازیګر کې میلمانه شوي دي. د هغو سره به ستاسو ملاقات کوو. استاد صاحب د یادونو په دې مازیګر کې تاسو ته هرکلی وایو. خوارمشه ابوبکر ډېر خوشحاله اوسې الله دې ښه لره. عباسین صاحب معلومه ده چې په شعر و شاعرۍ باندې د ادبي ټولنې چې چرته پښتانه او پښتو لولي نو هغه تاسو پیژني خو که لږ شان خپل تعارف او مصروفیات واضحه کوي. نو زما خو عباسین یوسفزی نوم دی په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو څانګې رئیس یم او د خانپور ادینزی کوز دیر د یو کلي اوسېدونکی یم او هغه تقریبا په کال 1980 کې چې پیښور ته تللی یم نو بس د پیښور شوی یم. ډېره مننه. زموږ د یادونو د مازیګر مختصر شان پروګرام را جوړلی او خلک به انتظار کوي او ستاسو الریډي په میډیا باندې نوم ده که زموږ سره داسې څه نوي غزلې یا شعرونه د مینوالو سره شریک کړئ نو ستاسو به ډېره مننه وي. بس څه در غریبي را یاده شوه راته به ته ووایم ما د ارمانونو شور ته مه بوځه دشتې ښه دي بیا مې کور ته مه بوځه. ډېر ښه زبردست. او زه د ګل انجام ته خفه کېږم ما د ګلشنونو لور ته مه بوځه. ډېر ښه زبردست. او مخکې وزر را چې زړه مې جمع شي مخکې را وزر چې زړه مې جمع شي هسې مې په پورته مه بوځه. ډېر ښه زبردست. مننه. مخکې وزر را چې زړه مې جمع شي هسې مې په پورته مه بوځه. او خدایه چې ژوندو ته په درنه ګوري داسې انسانان خو ګور ته مه بوځه. ډېر ښه. واه زبردست. او زه په عباسین باندې لاهو خیم بیا مې د حالاتو اور ته مه بوځه. ډېر ښه. دا یو پیرې بیا ووایي جي. زه په عباسین باندې لاهو خیم بیا مې د حالاتو اور ته مه بوځه. ډېر ښه. ډېره مننه عباسین صاحب. کتونکي مینوال زموږ اکثر پروګرام په دوو مرکو په دوو غزلو باندې راغونډېږي نو که یو غزل په دې روسط کې د مینوالو سره بل شریک کوي نو ستاسو به ډېره مننه وي. نو بس چې څه یاد وه به ته وایم نو دوران چې غوس کړم په زیګر نو یو په لس خور شوم. دوران چې غوس کړم په زیګر نو یو په لس خور شوم د خپل ارمان په ادیره لکه نرګس خور شوم. ډېر ښه زبردست. او ستا دنګې غاړې ژبه راکړه نو ټپه ټپه شوم ګودر ته لاړم په حجره کې په مجلس خور شوم. ډېر ښه. مننه جي. او عشق حیران ګوته په خوله عقل ته داسې وایي رانه پوښتنې هسې مه کوه خو بس خور شوم. ډېر ښه. عشق حیران ګوته په خوله عقل ته داسې وایي رانه پوښتنې هسې مه کوه خو بس خور شوم. او ځان مې د نور شغلو ته ونیو خو ته مې ګل کړې لکه د پرخې دې په غېږه کې تس نس خور شوم. ډېر ښه. مننه جي. او زه محبت یم ستا عظمت منم خو ما به منې حسنه ما خور کړې په نړۍ
زستانه پس خور شم واه ډیر ښه جی زه محبت یم ستا عظمت منم خو ما به منې حسنه ما خور کړې په نړۍ زستانه پس خور شم او لکه د ګل د یوې پیغلې کمسو مړاوی نه کړم لکه د ګل لکه د ګل د یوې پیغلې کمسو مړاوی نه کړم زه اباسین ومه په کلي په ولس خور شم ډیر ښه د خپل ارمان په هدیره لکه نرګس خور شم ډیر دا یو پیر بیا وایي جی زه مطلب را نه هېرېږي چې دوران چې غوس کړم په ځیګر نو یو په لس خور شم دوران چې غوس کړم په ځیګر نو یو په لس خور شم د خپل ارمان په هدیره لکه نرګس خور شم ډیر ښه زبردست من ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو دو اباسین یوسفزی صاحب زمونږ به کوشش وي چې د مختلفو ځایونو نه د سنجیده شاعرانو سره تاسو ته مخې ته راشو د راروان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان